په اویا کالو کې پښتونستان خو جوړ نشو خو افغانستان یې په سومبه کړو. د پښتونستان سره بیا د جوکر د عکس لګول د پښتون ملت پالنې قام پالنې او هلو ځلو افغان ولس لرو برکې رشخند دی پسې وخل پروپاګاندا کول دا ډېر نن سبا ټرند چلیدلی دی. دې طرف نه پنجاب هم کوي، دې طرف نه تعلیم یافته نفرت پاله پښتانه هم کوي د کوزه پښتونخوا کې، او افغانستان هم تعلیم یافته او بیا ډېر بې سواد او د ګیرو والا خلک چې چکچکیان دي مبارزین دي غړاټه هغوی هم لر بر افغان ولس خلاف دي، اتفاق خلاف دي. بیا داسې خلک هم راشي د میډیا خلک. نو خورجان زموږ مشرانو به یو متل کولو وي اموخته خور ښه ده که میراث خور. مشرانو به جواب ورکړو چې اموخته خور ښه ده ځکه په میراث کې پاتې شوې خور، په میراث کې پاتې شوې فلسفه، په میراث کې پاتې شوې دولت، په میراث کې پاتې شوې ځمکه، په میراث کې پاتې شوې شناخته، دا کلم د چا په ګټه نه دی. نو دا زموږ میراث کې پاتې شوي خلک دي چې دا رشخندونه اوس د افغان ملت پسې وخي په لر و بر کې. خورجانې دا مسله د ځمکې نه ده، دا د پښتونستان د جوړولو نه ده. پښتونستان جوړول څه دومره غټ شی نه دی. ځمکه بیلول خپل ځان ته سیاسي نظامونه دا د پښتنو تاریخ دی، دا موږ ته هیڅ مسله نه ده. مسله د شناخت ته کم چې پروپاګانډو په طریقو باندې موږ نه اخیستلی شوې وه د سوشل میډیا په برکت باندې هغه اوس میدان ته شوه. د هغې نه خلک یریږي چې دا قام اوس یو ځای نشي، ملت نشي، په یو نظریه نشي، په یو فکر نشي. اوس هر ځای نه خلک راپاسي، پنجابیان راپاسي، خراسانیان راپاسي، تعلیم یافته نفرت پاله پښتونخوا نه پښتانه راپاسي، بې سواده د افغانستان نه راپاسي، او د افغان قام پرستۍ د افغان ملت پالنې او د افغان قام یو ځای کېدو خلاف رشخند ملنډې او پروپاګانډه کوي. قام پرستۍ ته سپک ګوري زمونږ. خو دا هغې وخت کې دا قام پرستي د پښتنو سپکه نه وه چې کله په دې اسیا کې نورو قامونو شناخت ته مسله وه، د نورو قامونو نومونه روکېدل، د نورو قامونو وطنونه نه جوړېدل. دا افغانان لاړل جوړې کړل وته، دا پښتانه لاړل نورو قامونو ته ځمکې ازادې کړې. اوس چې ځان دپاره اواز اوچتوي نو دا نفرت پاله دي، دا بېدینه دي، دا نیشنلستان دي، دا بې غیرته دي، دا داسې دي، دا داسې دي. نو زه به جواب درکم. په تاریخ کې هر څوک به تاسو ته ابدالي یاد کړي، شیرشاه سوري به یاد کړي، باچا خان به یاد کړي، نجیب به یاد کړي، امان الله غازي امان الله خان به یاد کړي. خو یو افغان پښتون د تاریخ نه چې میټاو کړی دی، کوم چې بهترین مثال دی او دینه دا ثابتېږي چې افغانانو ته په لر و بر کې وطن جوړول، ملت جوړول څونه آسان کار دی، د دې نه ثابتېږي. اوسنی وطن تاجکستان د افغانانو په اوږه، د افغان په وینه، د افغان په خبرو، د افغانانو په سوچ او فکر باندې جوړ شوی دی. تاجکستان موږ ته یو افغان، یو پښتون را ډالۍ کړی دی. څنګه؟ زه دلیل در کوم. په 1899 کې د ډیورنډ د کرښې د امضا نه 4 کاله پسه په صوابۍ کې یو وړوکی کلی دی زیدې کې یو ماشوم پیدا شو. د ماشوم نوم کېغوستو پلار نثار محمد یوسفزی، د پلار نومو اول خان او د نیکه نوم محمد علیو. نثار محمد یوسفزی په نوم باندې دا ماشوم چې کله زیږېدو نو په 1919 کې په سوویت یونین کې انقلاب راغی. هغې ته د اکتوبر ریولوشن وایي، د اکتوبر انقلاب ډېر غټ انقلاب و. نثار محمد یوسفزی هغه ټیم کې ځوان شو، هغه ډېر متاثره شو د دې انقلاب نه، د کمیونیزم نه ډېر متاثره شو. په افغان وینه کې، په افغان تاریخ کې ټولو نه اولنی کمیونیست چې و هغه دقه نثار محمد یوسفزی و. دا تاسو ګوګل کې سرچ کې بیا ریسرچ پې وکړئ. د فرست افغان کمیونیست، اولنی افغان کمیونیست نثار محمد یوسفزی و. با کمیونستانو ته کافر ویل په کم پروپاګانډا باندې د کمیونیزم د کفر ویل شوی دی. کمیونیزم څه شی دی، کمیونیزم تعریف څه دی، دې باندې به زه بېله ویډیو وکړم. خو دا مهم دی چې اولنی کمیونیست نثار محمد یوسفزی و. نثار محمد یوسفزی چې کله وکتل زما ځمکه د برطانیې لاندې ده، دا زه ازادول غواړم، دا زه نه منم. نو 1919 کې چې د افغانانو د برطانیې ترمنځ جګړه شوه، د کوزي پښتونخوا نه بلا د خدای پښتانه لاړل غازي امان الله خان فوج لاندې، وزیرستان نه، باجوړ نه، دیر نه، صوابۍ نه، چارسدې نه لاړل. ټول افغانان په لر و بر کې په یو ملي اردو کې شول. برطانیې خلاف جنگ شروع شو. نثار محمد یوسفزی د لوی خان میر زمان خان سره اوږه په اوږه باندې جنګېدلی دی، او د هغې انعامونه هم ورته میلاو شوله، ملي انعامونه چې ورته وایي، ملي دغه چې ورته وایي ستارې.
د افغان فوج نه، د افغان اردو نه. نثار محمد یوسفزی هغه سړی و، خو چې کله جنگ ختم شو صوابۍ او دا علاقې هم د برطانیې د حکومت لاندې پاتې شوې، آزاد نه شوې. نو برطانیې د نثار محمد یوسفزی خلاف د پانسۍ اډر ورکو. نثار محمد یوسفزی د ځان بچ کولو لپاره کابل په لاره باندې تاشکند ته لاړی. هغه ټیم کې تاجکستان، ازبکستان او کرغستان دا ټول یو ملتو د سوویت لاندې دي ته به ترکستان وي. ترکستان SSR، ترکستان سوویت سوشلیست ریپبلیک. باغې کې د تاجکانو شناخت ته ډیره مسله وه. تاجکانو شناخت ختمېدو، تاجکانو کې قام پرستی را پیدا شوې وه ځکه ازبکانو نور قامونه پې زورور وو، تاجکان کمزوري شوله. نثار محمد یوسفزی خپل نوم بدل کو، خپل نوم روسي نوم کې غوښتو، نثار ایوالویچ موګامدیو. نثار ایوالویچ موګامدیو چې خپل نوم بدل کو، سیاسي ګوند کې شمولیت وکړو بولشویک پارټي کې. د تاجکانو د پاره आवाज اوچتول شروع کړ، یو افغان بچي، یو پښتون بچي چې قام پرستی منګ کې و، منګ د نورو قامونو د پاره استعمال کړه. نثار محمد یوسفزی چې کم لیکل وکړ، کم لیټریچر وکړو، کم هلې ځلې وکړي، د عکسونه به تاسو ته ښکاري. د هغې هلو ځلو د وجې تاجکستان اوسنی چې تشکیل راغلی دی دا د افغانانو د نثار محمد یوسفزی د پښتنو د وینې د وجې راغلی دی. سوویت نه منله، خو د نثار محمد انقلابي سوچ د هغه لیکنې اوس هم په تاجکستان کې ریولوشنري انقلابي مشر هغه ته ویل کېږي. د افغانانو بچي په بلډینګ باندې د ایجوکیشن منسټري په بلډینګ لیکلي دي، د سن اف افغانز هو ګیو هیز لایف فور تاجک. د افغانانو بچي ته تاجکانو دپاره خپل ژوند ورکو. د نثار محمد یوسفزی د لیکنو د وجې تاجکستان د اوسني ملت په تشکیل کې راغی. په 1915 دغسې تاریخ رانه غلط شو، بخښنه غواړم. دغه کې تاجکستان SSR، تاجکستان سوویت سوشلیست ریپبلیک منځته راغی. هغې نه پس اولنی د ښوونو وزیر، ایجوکیشن منسټر هم دا نثار محمد یوسفزی شو د تاجکستان. اولنی د تعلیم سکولونه جوړول، مکتبونه جوړول، تاجک ملت ته شعور ورکول، دا یو افغان کړي دي، دا یو پښتون کړي دي، د صوابۍ د زیدی کلی نثار محمد یوسفزی، نثار ایوالویچ موګامدیو. بیا نثار محمد یوسفزی دا هلې ځلې وساتلې، خلک هر طرف ته شعور پیدا کو په تاجک قام کې. تاجک قام قام پرسته کو، خپل وطن په تاجک قام باندې جوړ کو د مشرۍ لاندې. ماسکو ته لاړو نثار محمد یوسفزی. مسکو کې پښتو، اردو، فارسی، دری، روسی دا ټول ژبې به ښودلې. د ستالین حکومت راغی. د ستالین حکومت لاندې 1929 کې د باندې د غدارۍ پرچه وخته. ستالین حکومت لاندې خفیه پولیس راغی، نثار محمد یوسفزی کمره کې بند کو، تفتیش یې کولو. نو هغه تفتیش افسر نثار محمد یوسفزی ته یو سوک ورکو، سپېړی ورکا. نثار محمد یوسفزی هم راپاسېدو، راوینیولم تفتیش کمره کې. چې هغه سړی راونیولو، بار نه سیکیورټي ګارډ را دننه شول او ډایرکټ یې ډزې شروع کړې. نثار محمد یوسفزی مقتل ته وویشتلو. د هغه بدن یې وسوځولو، ایره شو او مقتل ته ښخ شولو. دلته به د نثار محمد یوسفزی قبر به هم درته زه وښیم. د هغه د افغانانو بچي، د هغه د صوابۍ د زیدې د کلي افغان بچي چې تاجکستان ملت د ده په اوږه باندې، د افغانانو په اوږه باندې جوړ شوی دی. په ده باندې بیا ډاکومنټري جوړه شوه. سفربیک صالح د تاجکستان ډېر غټ ډایرکټر دی. هغه پې یو غټه ډاکومنټري جوړه کړه نثار په نوم باندې. دلته به یې زه تاسو ته وښیم. بیا د BBC پرژن، BBC فارسي یو ډاکومنټري ده په نثار محمد یوسفزی باندې، هغه به هم درته زه وښیم دلته. د دې نه دوه شیونه ثابتېږي. د دې نه دوه شیونه دا ثابتېږي چې اول خو ستا خورې دا ټویټ چې کوم دی چې پښتونستان خو جوړ نه شو. منګه د بل لپاره ملت جوړول، د په نورو قامونو کې قام پرستی، بیداری پیدا کول، منګه دا کړي دي. په خپل قام کې دا منګ ته هیڅ مسله نه ده. منګ کې لږ معمولی د نااتفاقۍ او د لاشعورۍ د وجې، د علم اغستو نه وجې دا پروپاګنډې منګ کې را دننه شوي دي. خو هغه د تعلیم او د شعور د وجې اوس روانې دي. ځکه تاسو ټولو دا کارونه شروع کړل، ځکه دا پروپاګنډې شروع شوې، ځکه دا ملنډې شروع شوې په افغان یو ځای کېدو باندې، د پښتونخوا خلکو ځان په افغان پیژندېدو باندې ډېر طاقتونه اوس یېرېدلي دي او دا به مخکې یېرېږي، ځکه دا شعور را روان دی.
دویمه خبره دې نه څه ثابتېږي په افغانستان کې تاجکان وروڼه کم چې د افغانستان د ماتېدو خبرې کوي او د کوزي پښتونخوا خلکو ته وایي چې تاسو افغانان نه تاسو پاکستانیان نه. نو دویمه خبره دې نه دا ثابته شوه چې تاجک شناخت مشري اوس تاجکستان سره ده. تاجکستان دولت د تاجک شناخت مشري لري. نو په دې کاغذونو کې کم چې ما وخول یا د هغې ایجوکیشن منسټري د تاجکستان په هغې کې نثار محمد یوسفزی کم چې د صوابۍ د زیدې کلو هغه ته ولې هغه تاجکستان افغان وایي هغه ته ولې د افغانانو بچي. نو دغه ځای کې د خراسانیانو دغه خبرې غلطې ثابته شوې چې دا افغانان نه دي. د تاجک شناخت چې مشري څوک لري هغه وایي دا افغانان دي. د دې خبرو نه زده کړې ته اخره کې پښتون ولس ته زه یو پیغام لرم. پروپاګاندا به ډېرې زیاتې کېږي او دا په دې وجه باندې کېږي چې پښتنو کې ناامیدي پیدا شي چې تاسو څوک هم نه تاسو په هیڅ هم نه تاسو بې شعور یې تاسو ترهګر یې تاسو ظالمان یې تاسو ښځو سره ظلم کوئ تاسو په ټیک ټاک کې بې شرمي کوئ هر قسم ناامیدي به ستا قام ته رادننه کېږي. تاریخ ته به ځکه ځئ چې تاسو به تاریخ به د ناامیدي ختموي. په اوسني وخت کې چې کوم هغه رونه د تاجکان په افغانستان کې کوم چې افغانانو پسې ملنډې وخي تاجکستان وطن د تاجکانو شناخت منګ افغانانو پښتنو وساتلو دا وطن منګ جوړ کو افغانانو د کوزي پښتونخوا افغان جوړ کړی دی. نو تاریخ واپس پښتون ولس کې امید پیدا کوي. تاریخ ته خپل مشران غي ځکه تاریخ ډیر مهم دی او اخیری هغه متل زه واپس کوم دا د ټولو لپاره د ژوند یو سبق وګرځي چې مشرانو به متل کې پښتنه کوله چې اموخته خور خده که میراثه خوره. دا کوزي پښتونخوا او افغانستان ټولو ته زه وایم چې همیشه اموخته خور ښه وي میراثه خور پسې مه ګرځئ. میراثه خور همیشه په نقصان وي. مننه کوم.